عبدالرحمن بابا فرمایي چې د دنیا والا خلکو په قرآن باندې معامل ونه کړ په حدیث باندې معامل ونه کړو د محشر غم در سره نشته صد د دنیا غم نه در سره څنګه پیسې ډېرې کړو څنګه بچیان هم ډېر سي وو بنګلې هم ډېرې سي وو شهرت هم پیدا سي او دا وایي چې تاسو نیک اعمال کوئ خلکو سره ښېګڼه کوئ نو سیمه به ګزار شي که بل چاته کنده باسي یا کوی باسي نو ته به خپله پکې خطا شي که بل چاته ازغي کوي ازغی په لاره کې چې دا ازغی به ستا په خپه باندې لاړ شي او اخره کې دا وایي چې ګوره د بل چا عیب او د بل چا غیبتونه مه کوه د بل چا عیب سې مه ګرځه ځکه ته د بل عیب سې ګرځې هغه بیا تا عیب سې ګرځي نو ته که د خلکو په عیب باندې سترګې پټې کړي نو خلک به ستا عیبونه بیا نه یادوي څه وایي عبدالرحمن بابا فرمایي نه د فرض د خدای ادا کړو نه سنت د پیغمبر نه د مرګ په زړه یادېږي نه خوارې د محشر کر د ګلو کړه چې سیمه د ګلزار شي عبدالرحمنه ازغي مه کره په خپو کې به د خار شي یعنې خپو کې به د ازغی لاړ شي ته چې بل په غشولې هسې پوه شه ځان هوښیار کړه ته چې بل په غشولې هسې پوه شه چې همدا غشی به ستا په لور ګزار شي کوی مه کنه د بل سړي په لار کې د بل چا په لار کې کنده مه باسه کوی مه کنه د بل سړي په لار کې چې ته ستا به د کوی په غاړه لار شي آدمزاد په معنی واړه یو صورت دی هر چې بل ازاروي هغه ازار شي چې بل ازارې نو الله به ته ازار کړي اخر کې راشنا خبره کوي که ته نه کوې نظر د چا و عیب ته هر سړی به ستا د عیبو پردهدار شي که ته بل چا باندې پرده اچې د عیبونه پټې نور خلک به بیا تا عیبونه پټې او الله به په تا پردې واچي سبحان الله